اشرف غني د امریکا فشار وروستی حد ته ورسید خو بیا هم هغه اجرایي ریاست ونه منه. د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته سم عبدالله د پایلو له منلو انکار وکړ او ویل چې هغه ټاکنې ګټلې دي، خو وروسته سم یې دا خبره هم وکړه چې د ولسمشر غني دې ورسره جوړجاړی وکړي. د لوړې تر مراسمو مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ډېرې منډې ترړې وکړي چې غني دې ته راضي کړي چې له عبدالله سره حکومت شریک کړي، خو بې پایلې پای ته ورسېدې. عبدالله هم په همغه ورځ د ټول شموله حکومت د ولسمشر په توګه لوړه وکړه چې اشرف غني د راتلونکو 15 کلونو لپاره لوړه ترسره کوله. له هغه وروسته هم د دواړو لوریو ترمنځ ډېرې ناستې وشوې او ټولې بې پایلې پای ته ورسېدې. د ځینو سرچینو په حواله ولسمشر غني دې ته هم تیار شوی و چې عبدالله ته په حکومت کې 40 سلنه ونډه ورکړي، خو عبدالله د تیر په څیر د اجرایي ریاست غوښتنه کوله او غني دا غوښتنه نه منله. بالاخره چې ټولې هڅې ناکامې شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په خپله کابل ته راغی ترڅو د غني او عبدالله ترمنځ دا خبره هواره کړي، خو ویل کېږي چې مایک پامپیو هم د جوړجاړي په رامنځته کولو کې ناکامه شو، ځکه عبدالله له خپلې خبرې نه تېرېږي او هغه اجرایي ریاست غواړي، خو غني بیا اجرایي ریاست نه مني او وایي چې په حکومت کې له ځانه سره شاملوي خو اجرایي ریاست نه ورکوي. همدا لامل شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان سره په خپلو مرستو کې $1 میلیارډ مرسته کموي او دا په دې خاطر کوي چې د غني او عبدالله ترمنځ اختلافات نه ختمېږي. هغه دا هم وویل چې راتلونکي کال به $1 میلیارډ مرسته نوره هم راکمه کړي. دا د امریکا پر ولسمشر غني د آخري خط فشار دی ترڅو هغه دې ته راضي کړي چې له عبدالله سره یو ځل بیا حکومت نیم کړي، خو غني په خپله خبره کلک ولاړ دی او دې خبرې ته تیار نه دی چې له عبدالله سره خپل حکومت نیم کړي. که څه هم مخکې څو ځل ځینو سرچینو دا خبره وکړه چې دواړه هوکړو ته رسېدلي دي او ژر به یو داسې حکومت اعلان کړي چې عبدالله به هم پکې برخه ولري، خو هر ځل دا خبرې بیا له نوي ځنډ سره مخ شوي دي او ویل کېږي چې خبره ټوله په اجرایي ریاست کې ده او غني نه غواړي چې په خپل نوي حکومت کې داسې یوه څوکۍ ولري چې حکومت د نیمایي د هغه له لاسه ووځي.